بسم الله الرحمن الرحیم. د هايدروکاربنونو مشتقات. په لومړي سر کې موږ د عضوي کیمیا تعریف داسې کړی و چې عضوي کیمیا بحث کوي د چانه یو د هايدروکاربن څخه بحث کوي، هايدروکاربن څخه پلس او د هغوی د هايدروکاربن مشتقاتو څخه. د دې څخه بحث کوي، د دې څخه عبارت ده. نو موږ ویلو چې هايدروکاربن چې چاته وایي هغه مرکبات چې یوازې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ، هغه مرکبات چې یوازې د کاربن او د هایدروجن څخه جوړي، نو دې ته هايدروکاربن، هایدروجن ته وایي او کاربن. اوس مشتقات یې چاته وایي؟ که موږ یو هایدروجن بدل کو په بل یو عنصر باندې، مثلا ما سره هايدروکاربن دی او د دې هايدروکاربن یو هایدروجن زه لرې کما او هغې پسې یو عنصر واچوم، مثلا ډبلیو، یو عنصر یو ګروپ واچوم، یا یو عنصر واچوم، یا مثلا ایکس وای واچوم. صحیح ده؟ نو چې کوم مرکب لاس ته راشي هغه به د هايدروکاربن مشتق وي، هغه به د چی موږ سره، هغه به د هايدروکاربن مشتق وي، هايدروکاربن مشتق ډیرایویټیو وسپي. مثال په توګه ګورم، موږ مخکې ویلې چې مثلا تیر لیکچر کې دا موږ ویلې دی چې CH4 دی، هايدروکاربن دی، کاربن هایدروجن نه جوړ دی، او د دو نه زه یو هایدروجن لرې کما او هغې پسې زه کلورین ور علاوه کما، نو کوم مرکب چې په لاس راشي دا به د هايدروکاربن مشتق وي. صحیح ده؟ مثلا هایدروجن لري کې NH2 واچي، هایدروجن لري کې مثلا لیتیم سره یو ځای کې مثلا CH4 دی، هغې نه زه هایدروجن لري کومه په کومه طریقه باندې او هغې سره فلز وراچوم، لیتیم وراچوم، دا ارګینومیټالیک موږ دې ته یو عضوي فلزي مرکبات. نو که چېرته موږ هایدروجن لري کو هغې پسې موږ یو بل یو ګروپ ور واچو، یو عنصر ور واچو، بل ګروپ ور واچو، نو راغلی مرکب ته موږ چې یو هايدروکاربن مشتق. اوس دغه اتوم یا دغه اتومونو مجموعه چې مثلا موږ د هایدروجن په بدل کې راولو، دغه اتوم او دغه اتومونو مجموعې ته موږ وظیفوي ګروپ یو. مثلا دلته وظیفوي ګروپ څه دی؟ کاربن اړیکه د چا سره؟ د هیلوجن سره، دا وظیفوي ګروپ شو. الکایل هیلایډونه دې ته ویل کېږي. نو هیلوجن لرونکي وظیفوي ګروپونه، هیلوجن لرونکي وظیفوي ګروپونه، مثلا هیلوجنز لري چې هغې ته موږ څه وایو؟ الکایل هیلایډونه. موږ هغې ته یو چې ورته یو الکایل هیلایډونه او ایسیډ هیلایډ هم ورته موږ یو دوه قسمه هیلوجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي. که چېرته الکایل ګروپ سره هیلوجن وصلي، الکایل ګروپ سره څه وصلي؟ هیلوجن وصلي، نو دې ته بیا موږ څه یو هیلوجن لرونکي وظیفوي ګروپونه. مثلا آر دی، الکایل ګروپ دی، الکایل ګروپ سره مثلا ما سره فلورین وصل دی، یا مثلا کلورین وصل دی، یا مثلا برومین وصل دی، یا مثلا ایوډین وصل دی. نو دا ټول صورتونه کې دا ما سره الکایل هیلایډونه دي، الکایل هیلایډونه دي. صحیح ده؟ په الکایل هیلایډونو سره یو بل هم راځي اسید هیلایډ ورته موږ یو
چې دا د کاربوکسیل د مشتقاتو څخه کاربوکسیلیک اسید د مشتقاتو څخه راغلي دي اسید هلایدونه. اسید هلایدونه کوم ډول ګروپونه دي چې هغې کې دوه قسمه اکسیجن لرونکي مشتقات هم دي او هیلوجن لرونکي مشتقات هم دي چې دلته سی اوم شته او هیلوجن هم شته. سی اوم شته هیلوجن هم شته. نو دغه ټول وظیفوي ګروپ ده دې ته موږ اسید هلایډ وایو چې ورته یو اسید هلایډ. نو هیلوجن لرونکي وظیفوي ګروپونه چې کوم دي هیلوجن چې لري الکایل هلایډونه دي او همدارنګې اسید هلایډ دي چې دا هم هیلوجن لري خو دې ته بیا موږ اسید هلایډ یو چې ورته یو اسید هلایډ. بل اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه یا د هایدروکاربن مشتقات چې دي هغه کې اکسیجن راغلی نو اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه په هایدروکاربن کې کوم موږ سره اکسیجن راشي صحیح ده هایدروکاربن کې اکسیجن یا اکسیجن دو درې اکسیجن راشي نو دا اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې کې ما سره یو چې دی الکول دی اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونو کې یو راځي الکول چې د هغې عمومي فارمول چې دی آر او ایچ دی او آر موږ سره الکایل ګروپ دی صحیح ده. دویم په اکسیجن لرونکي چې دی ما سره ایترونه دي او ایترونو کې موږ ویلي وو چې اکسیجن د دو الکایل ګروپونو سره وصلي یا الکول کې چې ایچ موږ بدل کو په الکایل ګروپ باندې نه ایترونه په لاس راځي. الکولونو کې مثلا ما سره آر او ایچ دی او د دې زه هایدروجن لرې کړم هغې په ځای الکایل ګروپ واچوم نو آر او آر به راشي دا هم ایتر دی صحیح ده. یو اپوکساید دی اپوکساید کې څه یا اکسیرین هم دی ته وایي اکسیرین نو اکسیرین کې دوه کاربنونه خپل منځ کې وصل دي دوه الکایل ګروپونه خپل منځ کې وصل دي خو دا دوه الکایل ګروپونه یا دا دوه کاربنونه وبخښئ داسې به ولیکو دا بخښئ دوه کاربنونه خپل منځ کې وصل دي خو همدا دوه کاربنونه اکسیجن سره هم وصل دي دې ته به اپوکسایډونه موږ یو دې ته موږ څه یو اپوکسایډونه دا هم د اکسیجن لرونکي چې دي وظیفوي ګروپونه چې اکسیجن لري یا د هایدروکاربن اکسیجني مشتقات دي د هایدروکاربنونو اکسیجن لرونکي مشتقات دي صحیح ده. بیا موږ ویلو چې کاربونیل چې دی سی ډبل بانډ او دا دوه قسمه اکسیجن لرونکي مشتقات دي یو کې که چېرته هایدروجن مستقیما وصلي سی ډبل بانډ او سره هایدروجن مستقیما وصلي یو هایدروجن کم از کم د سی دوګونې اړیکې د اکسیجن سره وصلي نو دا بیا موږ سره الډیهایدونه راکوي او که چېرته دا سی دوګونې اړیکه د اکسیجن سره او دا د دو کاربنو سره وصل وه یا دو الکایل ګروپونو سره وصل وه نو موږ بیا ویلو چې موږ ته راکوي کیتون موږ ته راکوي څه کیتون او که دا سی ډبل بانډ او سره او ایچ وصل دوګونې اړیکه د سی ډبل بانډ او نو بیا راکوي کاربوکسیلیک اسیدونه راکوي
نو کاربوکسیلیک اسیدونه یعنی الکول مونږ سره الکول ایترونه اپوکسایډونه الډیهایډونه کیتونونه کاربوکسیلیک اسیدونه دا ټول اکسیجن لرونکي مشتقات دي. یو بل هم دی چې هغې ته موږ کاربوزیلیټ یو سی دوګونې اړیکه او دا هایدروجن سره دا هایدروجن موږ بدل کو په یو فلز یا په بل شي باندې یا په الکایل ګروپ یې بدل کو نو دې ته بیا کاربوکسیلیټ وایي کاربوکسیلیټ. سی دوګونې اړیکه او کو دا او سره الکایل ګروپ هم یعنی دا هایدروجن زه په الکایل ګروپ بدل کما نو بیا ایسترونه راکوي نو دا ټول یعنی اکسیجن لرونکي چې موږ سره دا موږ سره مشتقات دي. د هایدروکاربن اکسیجن لرونکي مشتقات شو نو موږ سره دې کې چې راغی موږ ویل چې الکول دي ایترونه دي ایسټرونه دي الډیهایدونه دي کیتون دی کاربوکسیلیک اسید دی کاربوکسیلیک اسیدونه دي کاربوکسیلیټونه دي همدارنګې چې اکسیجن هم ولري صحیح ده او یو بل ګروپ هم ولري نو هغه موږ سره موږ مخکې ویل چې دا ایکس هیلوجن دی اوزو کې مې اکسیجن لري موږ ایکس ولیکو دا هیلوجني فلورین کلورین برومین نو دا هم کلورین لرونکي مشتقات دي او دغه هیلوجن لرونکي مشتقات دي او هم اکسیجن لرونکي مشتقات دي د اسید هیلایډ وایي دې څه اسید هیلایډ او همدارنګې انهایدراید چې دي دا اکسیجن لرونکي مشتقات دي اسید انهایدراید اسید انهایدراید دې کې چې د اکسیجن لرونکي مشتقات دي د هایدروکاربن همدارنګې اسیداماید چې دی دا مکس دی ښه دې کې یو اسیداماید هم راغی او بخیر اسید انهایدراید چې هغې کې بل ورسره نشته دی اسیدامایدونه هم په همدې کې راځي په هغه کې نایټروجن لرونکي کې مچولی شي او په اکسیجن لرونکي کې مچولی شي نو آر سی دوګونې اړیکه دا بیل موږ هلکانو تشریح کړی هم دی بیا کتلی شي چې وګورئ اسیداماید دا هم اکسیجن لرونکي هم نایټروجن لرونکي ګروپونو کې چې دا موږ سره راځي هایدروپر اکساید او پر اکسی اسیدونه دا هم په دې کې راځي هایدروپر اکساید لکه آر او او ایچ دا هم اکسیجن لرونکي مشتقات دي او پر اکسی اسیدونه دا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو کې راځي دا پراکسی اسیدونه دي همدارنګې پراکسایدونه دا اکسیجن لرونکي مشتقاتو کې راځي پراکسایدونه نو دوه اکسیجن چې دي موږ سره د الکایل ګروپ په واسطه چې دی دا موږ سره څه شوي دا موږ سره وسط دي دا موږ سره اکسیجن لرونکي مشتقات شو بل موږ سره نایتروجن لرونکي وظیفه‌ایي ګروپونه
نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه. په نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونو کې موږ سره هیترو اتوم یعنې کاربن او هایدروجن نه بغیر هیترو اتوم دا نایتروجن او په اکسیجن لرونکي مرکباتو کې هیترو اتوم یعنې کاربن هایدروجن نه بغیر چې په دې مرکب کې بل یو عنصر یې هغه اکسیجن نو هیترو کله مختلف اتوم چې دی دا شتون لري. په نایتروجن لرونکي کې موږ سره یو امینز دی امینونه دي چې دې موږ سره امینونه دي چې د هغې عمومي فارمول RNH2 RNH4 او R3N دی. دا ټول د دې امینونو کې راځي RNH2 RNH4 او R3N. نایتروجن کې چاپېره الکایل ګروپونه وي یا الکایل ګروپ NH2 سره وصلي یا دوه الکایل ګروپونه نایتروجن سره وصلي یا یو درې الکایل ګروپونه نایتروجن سره. دا موږ سره امینز دې ته موږ یو امینونه. بل موږ سره پکې امینز نه بغیر نایترو کمپاوند چې کوم دي نایترو مرکبات دا نایتروجن لرونکي دي اکسیجن لرونکي دي خو نایتروجن لرونکي ډېر راځي RNO2 دا نایترو مرکبات دي. همدارنګې اسید اماید نو R دوه ګونې اړیکه او موږ سره NH2 سره وصلي یا RCONHR دا هم اسید اماید دی او RC2NR2 دا درې ونه ما سره اسید اماید دي نایتروجن لرونکي مشتقات دي اسید اماید. ایزو مرکبات دا موږ سره اکسیجن لرونکي دي چې نایتروجن دوه ګونې اړیکه د نایتروجن سره وي دې ته بیا موږ ایزو کمپاوند یو ایزو. که الکایل دلته اوس الکانو دي ته وګورئ که ما سره نایتروجن د یو الکایل ګروپ سره وصلو دې ته موږ لومړني امین یو او که الکایل ګروپ د نایتروجن چې دی نایتروجن سره دوه الکایل ګروپونو سره وصلي دې ته دویمي ویل کېږي او که دریو سره وصلو نو بیا ورته څه ویل کېږي درېیمي امین ورته ویل کېږي. نو لومړني امینونه دویمي او درېیمي دې پورې اړه لري چې دا امین نایتروجن څو الکایل ګروپونو سره وصل دی یو سره وصل دی دوه سره دریو سره. بل موږ سره نایتروجن لرونکي مشتقاتو کې نایترایت هم راځي نایترایت چې کې RONO د اکسیجن لرونکي کې راځي او نایتروجن لرونکي کې راځي. دا
بل پکې نایترل دی چې دی یا سینایډ چې ورته موږ یو سینایډونه لکه آر سی این دا هم نایتروجن لرونکي کې راځي او ایزو سینایډ چې دی دا هم په دې کې راځي ایزو سینایډ آر این سی دی ایزو سینایډ چې دی آر این سی دی دا هم نایتروجن لرونکي کې راځي همدارنګه نایتروسو آر این او دا هم نایتروجن لرونکي کې راځي کوم ګروپ کې راځي نایتروجن لرونکي کې همدارنګه پایریډین مشتقات چې کوم دي دې ته موږ پایریډین یو صحیح ده نو دا هم د نایتروجن لرونکي مشتقاتو کې راځي د هایدروکاربنونو او پایریډین او د پایریډین مشتقات دا موږ سره نایتروجن لرونکي مشتقاتو کې راځي د هایدروکاربنونو نو دا د نایتروجن باره کې چې کوم موږ سره دي همدارنګې پرایمري کیټامین او سیکنډري کیټامین او الډامین دا هم نایتروجن لرونکي مشتقاتو کې راځي مثلا موږ سره سی دوګونی اړیکه نایتروجن سره صحیح ده دلته مثلا هایدروجن دی او دلته الکایل ګروپ دی نو دې ته موږ پرایمري لومړنی کیټاماین یو دا موږ یو ویډیو کې تشریح کړی یم دی پرایمري ځکه ورته وایي چې دغه نایتروجن ما سره یو کاربن سره وصل دی ځکه پرایمري کیټامین او کیټ ورته وایي یو ځکه دا کاربن دو الکایل ګروپونو سره وصل دی یعنې اصل کې خو دا موږ سره څه دی سی ډبل بانډ او دی او الکایل کیټون دی کیټون کې موږ اکسیجن بدل کړو په نایتروجن باندې خو نایتروجن خو درې اړیکې جوړوي یا به دې سره هایدروجن یا به الکایل ګروپ وي که هایدروجن سره پرایمري کیټامین دی او که چېرته داسې چې مثلا سی دا هم نایتروجن لرونکي مشتقاتو کې دی چې دلته هم نایتروجن دی دلته الکایل ګروپ دی او دلته هم الکایل ګروپونه کاربن خپله دوه الکایل ګروپونو سره وصل دی او نایتروجن سره او نایتروجن بیا الکایل ګروپ سره نو دغه نایتروجن د دوه الکایل ګروپونو سره وصل شو دوه کاربنونو سره یو کاربن دا شو یو کاربن دا شو نو دې ته وجې نه دې ته موږ ته سیکنډري کیټاماین ویل کېږي او په دې کې نایتروجن لرونکي کې الډاماین هم راځي الډاماین هغه څنګه هغه داسې چې سی دوګونې اړیکه د نایتروجن سره او دلته هایدروجن دی مثلا خو دلته داسې کار شوی چې دغه کاربن سره یو هایدروجن خامخا نه الډیهایډ سره دا سره راغلی دې ته موږ الډاماین یو او الډاماین دا لومړنی الډاماین دی ځکه دا نایتروجن یوازې یو کاربن سره وصل دی دا نایتروجن یوازې دې کاربن سره وصل دی نو دې ته موږ چې یو الډاماین او که داسې چې سی دوګونې اړیکه نایتروجن سره خو دا نایتروجن د الکایل ګروپ سره وصل دی خو دې کاربن سره یو هایدروجن شته او یو سره الکایل ګروپ دی نو دې ته به بیا موږ دویمي الډامین یو نو دا هم نایتروجن لرونکي مشتقاتو کې راځي په سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونو کې هیترو اتوم یعنی د کاربن هایدروجن څخه بغیر چې کوم بل عنصر ما سره په مرکب کې شتون لري هغه څه دی هغه سلفر دی سلفر مونږ سره چې سلفر پکې یو مونږ سره تایول دی یا تایو الکوهل تایول او دې ته مونږ تایو الکول هم یو د دې عمومي فارمول چې دی RSH دی تایو الکولونو صحیح ده
نو ایسج دی. او یو سلفایدونه دي، سلفایدونه په دې کې څه شی دی؟ په سلفایدونو کې چې سلفر د دوه الکایل ګروپونو سره وصلي. چې دی سلفر چې دی موږ سره د دوه الکایل ګروپونو سره چې دی دا موږ سره وصلي، نو هغې ته بیا موږ چې یو سلفایډونه ورته یو چې ورته یو سلفایډونه. صحیح شو؟ بل په سلفایډون نه بغیر سلفون چې ورته موږ یو سلفون او ګروپ ته سلفونایل یو ګروپ ته څه یو سلفونایل. یعنې موږ سره سلفر چې کوم دی اکسیجن سره هم وصل دی او الکایل ګروپونو سره هم وصل دی. نو دغه ګروپ ته دې ته موږ یو سلفونایل ګروپ ته یو او دا هم د سلفر مشتقات دي. صحیح ده؟ نو ما سره عمومي فارمول د دې څه شو چې RSO2 R زبر سلفونایل او خاندان چې دا سلفون دی. نو یو تایول شو یا تایول کول شو، یو سلفایډونه شو، یو سلفون شو چې دا سلفر لرونکي چې دي دا موږ سره مشتقات دي. دا SH ته موږ څه یو سلفاهایډرل ورته یو سلفاهایډرل ګروپ. او دې ته سلفونایل ګروپ موږ یو. بل ګروپ چې دی چې سلفر لرونکی دی هغې مرکباتو کې راځي سلفونیک اسیدونه او دا SO3H ته موږ سلفو ګروپ یو سلفو ګروپ. د دې د سلفونیک اسید جنرال فارمول چې دی RSO3 هایدروجن دی. او د SO3H ته موږ سلفو ګروپ یو او RSO3H دی چې سلفر لرونکي مشتقاتو کې راځي او سلفونیک اسیدونه د دې خاندان نوم دی د فیملی. نو سلفر لرونکي کې موږ سره یو تایول شو، یو سلفایډونه شو، یو سلفون شو، یو سلفونیک اسیدونه دي، یو بل هم پکې شته لکانو چې هغې ته سلف اکسایدونه وایي. سلف اکسایدونه سلف اکسایدونه چې کوم دي د هغې وظیفوي ګروپ ته موږ سلفینایل یو سلفینایل. او سلفینایل اصل کې خپل شی دی چې S دوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره دی ده او دا هله یو الکایل ګروپ دلته لري، یو الکایل ګروپ دې ته سلف اکسایدونه وایي. نو جنرال فارموله د دې RSOR زبر شو سلف اکسایدونه او دغه ګروپ ته موږ CS د ګونې اړیکه د اکسیجن سره دې ته موږ چې یو سلفینایل دې ته موږ سلفینایل یو. نو سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونو کې سلفایډونه، سلفون، سلفونیک اسیدونه، سلف اکسایدونه او تایول چې دا راغلی. په فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونو کې هیترو اتوم دا فاسفورس او نور اتومونه کې شي ورسره یو په هغې کې فاسپاین مرکبات دي. فاسپاین
کېدی چې موږ سره پاسپاین مرکبات دي. پاسپاین مرکباتو کې او وظیفوي ګروپ ته موږ پاسپین یو، فنکشنل ګروپ ته موږ پاسپین یو، پاسپینو. او دې کې داسې چې پاسپورس چې دی الکایل ګروپونو سره وصلي. درې الکایل ګروپونو سره، یا پی آر 2 پی ایچ یا آر پی ایچ 2 یا لکه مثلا ما ویل چې آر 3 پی. نو دغه پی چې ده دا خپله پاسپینو ګروپ دی. پیدا پاسپین، پاسپینو، پاسپاین. یو پاسپو ډایسټر دی، دا یو پاسپو ډایسټر دی، دا یو بل ګروپ خاندان دی د او ګروپ ته یې موږ فنکشنل ګروپ ته یې موږ د پاسپو ډایسټر ته پاسپیټ یو، پاسپیټ. نو ګروپ ته پاسپیټ یو او پاسپو ډایسټر دی موږ سره. د دې جنرال فارمولا ایچ او پی او او آر 2 دی. مثال په توګه پاسپورس که موږ واخلو، نو دلته هم الکایل ګروپ، دوه الکایل ګروپونه او آر دا یو الکایل ګروپ شو، دا بل الکایل ګروپ شو. نو دا پاسپو ډایسټر دی، پاسپو ډایسټر، یعنی دوه الکایل ګروپونه سره وصل دي پاسپیټ ګروپ سره. یو پاسپونیک اسید دی، پاسپونیک اسید، پاسپونیک اسید او ګروپ ته پاسپونو مونږ یو، پاسپونو. نو پاسپونو بیا جنرال فارمول داسې دی چې آر پی او ایچ 2، یعنی دغه پاسپورس چې کوم دی یو خو دوه او ایچ ګروپونه لري، یو سره یې چې جوړ کړی پاسپورس ډبل بانډ دی او بل الکایل ګروپ دی چې ته پاسپونو وایي. دا هم پاسپورس لرونکي عضوي مرکبات یا مشتقات دي د هایدروکاربنونو. بل پاسپیټ دی او وظیفوي ګروپ هم پاسپیټ دی، یعنې خپله دا فیملي چې دا هم پاسپیټ دی، وظیفوي ګروپ هم پاسپیټ دی. او د هغې جنرال فارمول موږ سره د پاسپیټونو آر او پی دوه ګونې اړیکه د اکسیجن سره او همدارنګې او ایچ 2. نو دې جوړښت داسې دی چې او ایچ دوه او ایچ خو لري، یو اکسیجن هم لري، او دا بل اکسیجن په واسطه باندې الکایل ګروپ وصل دی. دلته ډایرکټ الکایل ګروپ وصل دی لکه وګوره پاسپونیک اسید کې، او دلته د اکسیجن په واسطه باندې الکایل ګروپ وصل دی. نو دا پاسپیټ دی او پاسپو دی، دا فنکشنل ګروپ هم پاسپیټ دی، مرکبات هم چې دا پاسپیټ. نو دغې ګروپونو کې نو موږ سره پاسپاین، پاسپو ډایسټر، پاسپونیک اسید
او فاسفیټ دا فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي موږ سره صحیح ده وظیفوي فاسفورس وظیفوي لرونکي وظیفوي ګروپونه دي اوس یو بل موږ استعمالو پولی فنکشنل ګروپ fully functional polyfunctional وظیفوي ګروپونه یا سو وظیفوي ګروپونه سو وظیفوي ګروپونه که چېرته موږ سره داسې چې یو څخه زیات وظیفوي ګروپونه وي په یو مرکب کې مانو فنکشنل دې ته وایي چې یو وظیفوي ګروپ ولري که چېرته د یو څخه زیات وظیفوي ګروپونه موږ سره وي صحیح ده نو هغې ته بیا موږ فولي فنکشنل یو هغې ته موږ فولي فنکشنل یو مثلا 2 هایدروکسیل ولري همدارنګې 2 هیلوجنز ولري یا یو هیلوجنز او یو هایدروکسیل ولري مثال په توګه په فولي فنکشنل کې که موږ واخلو مثلا موږ سره CH3 O CH2 C ډبل بانډ O H دې کې الډیهایډ وظیفوي ګروپ هم شته او دې کې ایتر وظیفوي ګروپ هم شته دا د ایتر دی او دا د الډیهایډ دی الډیهایډ دې ته موږ فولي فنکشنل یو آیا مثلا 2 OH ګروپونه ولري خیر دې ته خو موږ مانو فنکشنل یو مانو فنکشنل ویل کېږي کتاب کې د فولي فنکشنل ویل شي چې 2 هایدروکسیل ګروپونه ولري 2 هیلوجنز ولري هغې ته موږ هایډرک ټکي استعمالوو چې یو شان اوکې نو فولي فنکشنل ګروپونه چې څو وظیفوي ګروپونه چې ولري دې ته موږ فولي فنکشنل یو خو که چېرته 2 مختلف وظیفوي ګروپونه ولري نو بیا دغې فولي فنکشنل ته هیټرو فنکشنل یو هیټرو فولي فنکشنل یو صحیح ده بیا ورته څه شی یو هیټرو فولي فنکشنل هیټرو فولي فنکشنل ورته یو د هغې مثال موږ درکړو مثال په توګه چې پاس مثال هیډروپولي فنکشنل هم ایتر دی هم الډیهایډ دی نو دا هم فولي فنکشنل دی پاس هم فولي فنکشنل دی خو پاس هیډروپولي فنکشنل دی نو اوس ګوره که موږ واخلو CH3 CH2 یو OH دی ما سره نو دا مانو فنکشنل دی مانو فنکشنل او مثلا که هایدروکسیل ګروپونه پکې زیات دي دا هومو پولی فنکشنل دی فولي فنکشنل یا فولي فنکشنل دی او که چېرته مثلا فولي فنکشنل دی هومو فولي فنکشنل دی او که داسې مثلا
کاربن دی دلته کاربوکسیل ګروپ هم سره نښه دی دلته NH2 هم دی او دلته هایدروجن دی دلته هایدروجن دی صحیح ده نو دې مرکب کې هم کاربوکسیل وظیفوي ګروپ شته هم امینو وظیفوي ګروپ شته نو دې ته موږ هیتروپولي فنکشن وایو هیتروپولي فنکشن دا امینو اسید دی ښه امینو اسید چاته وایي چې کم کاربن سره چې کاربوکسیل ګروپ وصلي همغه سره امینو ګروپ هم وصلي دا الفا کاربن دی کاربوکسیل ګروپ پسې چې کم نږدې کاربن یې هغې ته موږ الفا کاربن یو نو الفا کاربن سره هم کاربوکسیل ګروپ وصلي او هم امینو ګروپ وصلي نو دې ته بیا موږ چې دې ته بیا امینو اسید موږ یو زموږ چې یو امینو اسید بل مثال که موږ واخلو لکه CH3 CO CH2 COH نو دې کې هم کاربوکسیل دی هم کیټون دی نو دې ته بیا ایسیتو اسید وایي ایسیتو هغې ته امین یو ځکه چې الفا کاربن سره امینو وصل دی دلته الفا کاربن سره ایسیټو ګروپ وصل دی دا ټول ایسیټو ګروپ دی نو دې ته ځکه موږ یو اسیټو اسید ایسیټو اسید نو دا ټول چې موږ ویلو دا موږ سره د هایدروکاربن چې دی د هايدروکاربنونو مشتقات دي